دا یو ورور سوال کړی دی او د میراث سره تعلق ساتي. وایي چې دا کوم صورت چې زه ذکر کومه په دې کې به میراث څنګه تقسیمیږي د قرآن او حدیث په رڼا کې. زه اول غواړم چې تاسو دا سوال صحیح واورئ او تقسیم به کوو. زه به درته جواب در کوم، لازم خو زه یم چې مونږ هم څه نه څه ذهن پرې وچلوو. اوس ګوره دې سوال ته ورسره دا سوچ کوه چې علم صرف دې ته نه وایي چې تا قل هو یاده کړي او یا دې یو دوه ګشتونه لګولي او خلک وایي امیر صاحب کته او امیر صاحب بره. علم دا د قرآن او د حدیث پوهې ته وایي چې ځان ستړی کړي او په قرآن او حدیث ځان پوه کړي. اوس مسله دا ده چې یو پلار دی او د هغه څلور زامن دي. پلار دی څلور زامن دي او درې لوڼې دي. یو زوی د ده په ژوند کې مړ شوی دی. په دې څلورو زامنو کې یو د پلار په ژوند کې مړ شوی دی. څه وخت بعد دغه هلک خو مړ شوی دی، یو زوی مړ دی. څه وخت بعد د ده د پلار دا ښځه مړه شوې ده. او ده تعبیر داسې کړی دی د پلار ښځه. اوس ما ته دا پته نه شي چې د پلار د ښځې نه مراد د ده مور ده او که نه د پلار د ښځې نه مراد بله ښځه ده، لکه یو د ده مور ده یو بله ښځه ده. ځکه چې کومه ښځه چې ستا مور نه وي نو هغه صحیح او هغه د پلار په نکاح کې نو هغه څه ده؟ د پلار ښځه ده که نه؟ د پلار ښځه نه ده. دا مسله موږ ته ګرانه شو. د چا ښځه ده؟ د پلار ښځه ده که. او دا به فرق راولي په جواب کې. زه به بیا په ټیم زه د دې جواب کوم انشاءالله. څه وخت بعد د پلار ښځه مړه شو، یا خو دا د ده مور ده خپله او یا څه ده؟ یا د پلار ښځه د مېرنۍ مور ده او دې ښځې شاته مال پرېښودی دی. دا د ده مور چې ده، مور مړه شو، د هغې نه شاته څه ساز و سامان پاتې شي. سوال څه دی؟ سوال دا دی د دې مور دا سامان اوس دلته دی مور یادوي. نو ځکه چې سوال کې نو تعبیر به صحیح کې چې تا ته جواب صحیح میلاو شي. اوس وایي د دې مور نه چې کوم سامان پاتې شوی دی دا به څنګه تقسیمیږي؟ یو دویم هغه یو زوی چې مړلی د هغه سره به څه کېږي؟ او هغه زوی چې کوم مړلی نو د هغه دوه ښځې دي. د اولني نه یو زوی دی او د دویمې ښځې نه درې زامن دي. نو څو شو هغوی؟ څلور. هغوی ته به څه میلاویږي او که نه؟ چې لنډي صورتونه سړي ته یاد یو چې ترجمې کړي دا به حل کړي. یا ورسره د اردو یو رساله پرته وي هغه یې را پیدا کړي، یا د پښتو داسې هغه کتابچې غوندې کي او هغه مطالعه کوي. موږ هم څوک یو دا به حل کړي؟ ته نشي حل کولی. دې دپاره علم پکار دی. ته به دې مسله پوه شي. تاسو ته ما هغه قصه کړې وه که نه وي چې د یو کس ځان نه مولا جوړ کړی نو خلک پسې بیا تللي وي چې زمونږ پلار مړلی و مونږ دومره روڼی وو او زمونږ یو خور ده او د هغې نوم فاطمه دی چې د دې فاطمې به څویمه برخه راسي. هغه ته سبا راشي نو بیا به ته زه ووایم. دوی تللي دي مولوي صاحب له ټایم ورکړو چې سبا رالو مولوي صاحب ورته وایي چې ما خو ټول کتابونه وکړو خو د فاطمې څه تذکره مې پکې ونه کته. د فاطمې نوم پکې ماته میلاو نه شو. نو ښکاري داسې چې د فاطمې څه برخه نشته. ځکه که وایي نو کتابونو کې به نوم راغلی وی د فاطمې. نو د هر سړي چې ته نوم ګورې د هر سړي به ته نوم ګورې د هرې ښځې دا کتابونه پیدا کوو د کوم ځای نه. نو به اوس سره دا علم. اوس راځو دې مسلې له. سوال کې یو تعبیر داسې شوی دی د پلار ښځه او بل ځای کې تعبیر څه شوی دی؟ مور. دواړه فرق لري. زه په دواړو حالاتو کې چې کوم جواب یې هغه به ته ذکر کوم انشاءالله. اول راځو د هغې زوی دا قصه وله ختموو چې مړلی هغه مړ شوی دی او څو ښځې دي؟
دوه او زامن یې څو دي څلور یو د یوې ښځې نه دی درې د بلې ښځې د دوی مسله اسانه ده نو دې ښځو ته بیا اتمه برخه میلاوي ولې اتمه برخه دوی هلته زامن شتي که د زامن بچي نه وی نو دې ته څلورمه برخه میلاوي اتمه برخه به دواړو ته میلاویږي یو سړی دی د هغه درې ښځې دي څلور ښځې دي دوی ته به څومره برخه میلاوي هر یوې ته اتمه نه اتمه برخه ټولو ته دا د دوی ده اتمه برخه لکه څنګه چې موږ پرون وایي چې پلار ته شپږمه جدا مور ته شپږمه جدا دلته جدا جدا نه دي چې اتمه برخه به یوه والي اتمه به دا بله والي نه نه اتمه برخه د ټولو ده ها باقي قصه اسانه ده پلار خو ژوندی دی که نه وي هلک مړ شوی دی او پلار یې ژوندی دی نو پلار ته به څومره برخه میلاویږي ته کوم ځای کې نن پلار ته به څومره برخه میلاویږي شپږمه بارک الله فیک شپږمه ورته ولې میلاویږي چې هلته زامن شتي چې مړ دی زامن دي شپږمه دې ورور چې موږ ته مشکل جوړ کړی هغه یې راته اوس په دې ځای کې جوړ کړی یو ځای کې ویلي د پلار ښځه پاتې ده بل ځای کې مور که مور یې پاتې د دې هلک مور یې خپله نو بیا د مور هم شپږمه برخه ده د پلار هم شپږمه د مور هم شپږمه او که دا د پلار ښځه بیا ورته هېڅ هم نه میلاویږي صرف په شپږمه برخه چا ته میلاو شي پلار ته او د پلار ښځې ته به څه نه میلاویږي او باقي چې دی هغه په زامنو کې تقسیم شي ته به پوه شو داسې سله کوي چې پوه شوې نو که د پلار ښځې بیا ورته څه نه میلاویږي او که مور بیا شپږمه برخه ده دا د ټولو ته خپلې خپلې برخې میلاو شو اوس چې باقي کم مال پاتې شوی دی هغه د زامنو په منځ کې تقسیم شو خبره ختمه شو د ده په دې سوال کې یو دا دی چې دا مور مړه شوې ده اوس هګۍ له راځو یا مور دا مسله حل کړو یا خو دا مور ده او یا دا د پلار ښځه ده که چېرته دا د پلار ښځه او د دې خپل بچي نشتي نه د دې خاوند نه دي نه چېرته بل خاوند نو خاوند ته به نیم مال میلاویږي نیم مال به ولې میلاویږي بچي نشتی دا یو نیم سړی چې دا جواب مال راکوي د یرې جواب راکوي چې بنګ بنګ غونډه کې وکړي که نه نو هغه وایي چې په غوږ به یې څه شی ولګي یا خو په هغه صحیح جواب په غوږ ولګي دا به یو سیاست دی ته څه او څه مطلب دی نو دی اوس ما ته وایي ته د خپل مطلب واله دی یا خو هغه صحیح دی او یا غلط دی جواب چې ورکوې سپا جواب به ورکوې یا صحیح جواب واضح ووایه یا غلط جواب واضح ووایه زه چې دا غلط دی خاوند ته ولې نیم مال میلاویږي بچي نشتی که دا د پلار ښځه یله ځکه که مور یې کړو نو دی خو په خپله شتي دی تپوس کوي نه که د پلار ښځه او د دې بچی نه د دې خاوند نه یا د بل خاوند نه نو بیا به خاوند ته څومره برخه میلاویږي نیم مال او که چېرته د هغې بچي د دې خاوند نه یا د بل نه نو بیا به خاوند ته څومره برخه میلاویږي څلورمه برخه به میلاویږي او باقي مال به په چا تقسیم شي هغه به په بچو که مور پلار یې هغه جدا مسله ده او که چېرته دا د ده مور یې ده څوک چې سوال کوي نو بیا خو خبره واضحه ده چې مور مړه شوه نو پلار ته به څومره میلاویږي هسې ستاسو څه خیال دی چې بچیان به یي که نه به یي دا فایده تاسو د کوم ځای نه راوویسته چې بچیان به یي نه دا خو تاسو راوویسته چې سوال بچی کوي خو د دې نه بله مسله وه ما مور او ښځه د هغه وخته پورې نه مور کېږي چې څو پورې بچی نه وي چې پوه شوئ نو چې زه اوس داسې ووایم چې یو ښځه مړه شوه او د هغې مور یا یو کس تپوس کوي چې یو ښځه ده زمونږ مور مړه شوه تپوس کوي زمونږ مور چې مور ټکی په خپله دلالت کوي چې بچې شتي نو که چېرته دا د ده مور
او مړه شوې ده نو پلار ته به څومره برخه میلاویږي؟ څلورمه چې هغې خاوند دی. څلورمه له موږ به دې ورکوو ځکه چې کته بچي هغه شتي. باقي مال سره به څه کوو؟ هلته دوی به خپل هم وروڼه خویندې دي که نو دا به د دوی په منځ کې څه شي؟ تقسیم شي. یوې زنانه ته به دومره برخه میلاویږي یا داسې به ووایو چې یو هلک ته به د دوو زنانو د برخې په اندازه باندې میلاویږي. ورسېدی وي که نه؟ او پلار هم بیا مړ شوی دی که نه، نو د هغې سره به څه کوو؟ اوس راځو د پلار مسلې ده. دا چې تپوس څوک کوي د پلار هم بیا مړ شوی دی. ښه نو د پلار چې مړ شوی دی که ښځه یي نو ښځه شتي که نشتي؟ یا مړه ده یا شتي. نو که ښځه یي نو هغې ته به څومره برخه ورکو؟ اتمه برخه. اتمه ولې ورکوو؟ ځکه چې بچي دي او باقي ټول به د زامنو د لوڼو منځ کې تقسیم شي. یوه مسله بله پاتې شوه، هغه زوی هغه چې مړ دی د پلار په ژوند کې، موږ خو د هغه مال تقسیم کړو خو د هغه ګوره برخه نه رسي د پلار په مال کې. د هغه نه ګوره څلور زامن پاتې شوي دي، د دې څلورو زامنو د نیکه په مال کې برخه نشته. ولې نه رسي؟ پلار د نیکه په ژوندانه مړلی. دا جواب ښه کیدی شي خو د دې نه ښه جواب بل موږ سره شته. هغه دا دی او دا ما تاسو ته بروز په درس کې ذکر کړی تېر شوي هفته کې چې کله نږدې وارث موجود وي نو دی دا لرې وارث پټوي. خیر هم دی که نه؟ نو اوس دلته دا سړی مړ شو، زامن یې شتي، د دوی هغه پلار خو ته لر کاکو هغه خو مړ شوی، صحیح ده که نه؟ زامن یې شتي او نوسي هم شتي. څوک نږدې دي؟ زامن نږدې دي که نوسي؟ زامن. نو چې زامن یي نوسو ته څه نه میلاویږي. اوس هم پوه نه شوئ چې تاسو یې پوه شوئ. که بیا هم چاته څه مشکل یا څه اشکال و نو هغه تپوس کولی شي چې یاره زه مې پوه شوی نه یم ما به بیا پوه وکړه.